قل أعوذ برب الناس. دا سورة دا سورة ناس وي مکی سورة دا فس دا سورة فلقنا او مخی دا سورة اخلاصنا نازلنا. ترتیب جمعی یوصل و سورلس او ترتیب نزولی یویس کلمات الشل او حروف نهنوی. مناسبت ظاهر دا دولا سورتنا په یو موقع باندې نازل شوی دي. بسم الله الذي رب الناس والجن. شروع په نام د هغه ذات چې رب د انسانانو پریانو دا. الرحمن اس الله چې مهربان بتعلیم التربیه. الرحیم بحفظه على من يشاء. قلوا پیغمبرا اعوذ فنانسا برب الناس. فرب د خلقو پالون کے ساتون کے د خلقو. ملک الناس بادشاہ د خلقو. الہ الناس معبود د خلقو. قلوا پیغمبرا اعوذ برب الناس فنانسم فرب دا سپینگرو او ماشومانو بانده. اغا سپینگری که اللہ یادائی دا اللہ ذکر کئی او تخصیص دا سپینگرو لوجد تعظیم ندا. فدیبانی گر شمیر احادیث راغلی که اللہ پاک سپینگرو دا سمر قدر ورکڑی. ملک الناس بادشاہ دا مجاہدینو دا. ناس نا مراد مجاہدین شول یعنی هغه بادشاہ قوی ناصر دا مجاہدینو دا. ینصرهم اللہ بدہو نصرت کئی. اللہ بدہو امداد کئی. اللہ بدہو حفاظت کئی. دا اللہ وعدوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا. بار بار اللہ فرمائی کہ مونږ یقیناً د خپلو مسلمانانو نصرت کو. هغه نصرت راغی ورونو چې د چا په ذهن کې د چا په فکر کې هم نه راتللو. ووایه چې الحمدلله. دا زمونږ تاسو واقع ده. الہ الناس الہ دا دوڑو ماشمانو. اغوالو ماشمان چی پوڑی جبی باندی دا اللہ ذکر کئی. یو روایت کی فرمائی چی کدا دا اللہ پاک عذاب نگدیشی او یو ماشوم جگشی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم در ولدوالین پوری اوائی. تر سلویخت شپو پوری دیکرین اللہ عذاب لری کئی. ملک الناس الہ الناس بیا تاکید نشو بلکہ تاسیس شو او تاسیس اولاد دا تاکید. من شر الوسواس الخناس. لشر د وسواس سیادہ مبالغی کامل وسوسہ اچون کے. الخناس ورستا کی دن کے. رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلا ہم بندہ دا اللہ ذکر وکوی نو خنسا شیطان دا ضرورت انسان نا پسٹ شی. و چا ہر کلا ذکر نکی نبیا شیطان دی ہمت و خیمہ درائی تعلق پیدا کی. کم شیطان الذي يوسوس في صدور الناس. دا هغه شیطان چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچوي. یو صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته همیشه شکر اچوي کله په لمانځه کله په اوداسه کې. رسول الله فرمایي ته مسلمانی دا علامه د ایمان ده. وایي څنګه؟ وایي غلط چې غلا کوي د هغه کور نه چې څه ورکوي شیطان هم هغه چا ته وسواس ورچا کې ایمان موجود وي. دا علامه د ایمان ده. او بیا علاج ورته ښیي چې که بیا شیطان درته راغی او تا ته وایي چې لمونځ دې صحیح نشو او دس دې صحیح نشو تور دا چې بس
داسې کوم هغه ته چې مونږ الله قبلوي نه ته بیا ورته وایې چې بس د تا څه کار ده دا زما او د الله کار بیا به درته وایي چې بیا جنت نه درکوي چې خو ستا څه کار ده چې علاج به ووایې داسې وکوئ شیطان به درنه لاړ شي بیا دا علاج ده د هغو سره به مقابله کوي حضرت امام رازی رحمت الله تعالی علیه کله چې شیطان ورته راغی آخري وختونه یې د الله په توحید باندې امام رازی رحمه الله 300 دلایل وایي نو شیطان لعین ورته 300 جوابات وایي امام رازی رحمه الله فرمایي چې آخر که زه حیران شوم اوس څه وکړم وایي توجه مې پیری کامل کوو نو ما ته په جواب کې وویل چې شیطان ته داسې ووایه چې زه الله بې دلیله منم چې تا څه کار ده بعد هغې نه بس شیطان ما ته وایي چې په خپل علم خلاص شوې اوس یې بله چاپه راوړوله نه د الله په علم نه په علم نه یم خلاص شوی د الله په فضل د الله په مهربانۍ باندې خلاص شوی دغه شیطانان دوه قسمه دي یو جني شیطان ده یو انسي شیطان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسي شیطان د جني شیطان نه ډېر بد ده ولې جني شیطان یې تا ته وسواس اچوي انساني شیطان تا د لاسه نیسي تا کرایه پرې کوي د تا ته ګناه ټکټ درته کوي نو دا انساني شیطان چې دا د جني شیطان نه ډېر بد ده نو پناه وغواړه د انساني شیطان د ضرر نه هم د جني شیطان د ضرر نه هم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر سحر خپل مسیح مبارکان په دې آیتونو باندې دمول د بد نظر دپاره او همدارنګه د سحریاتو دپاره بهترین مؤثر آیتونه دي قل وا پیغمبره اعوذ فنانسم برب الناس ورب د انسانانو والجن او د پیریانو ملک الناس بادشاہ د انسانانو د پیریانو اله الناس دا معبود د انسانانو د پیریانو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس د په ځټ کېدونکي د کله چې د الله ذکر وشي دې وجه هغه ماشوم چې نوی پیدا شي هم شیطان یو ځل چیچي غیر مریم وابنها الذي هغه یوسوسو چې شک اچوي وسوسه اچوي فی صدور الناس د خلقو په سینو کې من الجنة دا عبارت دی د جنی شیطانانو نه والناس او د انسانی شیطانانو نه نو که جلب منافع وي که دفع د مضرات وي که غوښتنې وي او که د هر ضرر نه ځان بچ کول وي یوازې الله ته به ناره کړو نو خلاصه د دې صورتونو او خلاصه د قرآن کریم توحید او دا کلمه چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا
ډیرو درنو ګلونو دا آخري صورتونو آخري